که د ښځې شرمګانه خوندونه اخیستل غواړئ نو دا نسخه استعمال کړئ. خپل جنسي قوت مو هم ډیر کړئ، خپل ذکر مو هم کلک کړئ، د ملا رګونه مو هم کلک کړئ او په بدن کې مو نور طاقت هم پیدا کړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو نسخه ښیم چې د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې د ملا رګونه ډېر زیات قوي شي. ورسره به مو د ذکر پوستکی هم کلک شي، د ذکر رګونه به مو هم کلک شي، په ذکر کې به مو غټوالی هم راشي او ورسره به مو جنسي قوت دومره ډېر شي چې تاسې به بیا ټوله شپه په ښځه لګیا او تاسې به هېڅ خلاصېږئ نه او جنسي قوت به مو کمیږي نه او خپله ښځه به درته چغې وکړي چې بس که، خو تاسې به لکه د ښامار په شان لګیا یاست. هغه ځکه چې دا نسخه دونه ګرمه ده، دونه قوي ده چې په دې سره به تاسې ته دومره طاقت در پخلی کېږي چې د دې نه مخکې به ستاسې په ذهن کې هم نه وي راغلی. خو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسې ته دا نسخه وښایم او د دې استعمال طریقه درته وښایم، خو که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، نن سبا زیاتره ځوانان د قسم جنسي ستونزو سره مخ وي چې د هغې اصلي وجه دا وي چې د ځوانۍ په وخت د هغوی لاس نه کار زیات اخیستی وي او اوس کمزوري شوي وي او اوس دوی غواړي چې داسې یو نسخه استعمال کړي چې بېرته یې جنسي قوت هم ډېر شي او ورسره یې ذکر هم لږ غټ شي. نو د دې لپاره چې تاسې دا دوه کارونه وشي او ورسره مو نورې ستونزې هم حل شي، نو تاسې به داسې وکړئ چې تاسې به چهارمغز، پیسته، بادام او تورې چڼې پیدا کړئ او دا به تاسې د مکسر په ذریعې سره میده کړئ، یعنې پاوډر به ترې جوړ کړئ او چې څه ټایم د دې نه پاوډر جوړ شو نو د ټولو نه اصلي شات به تاسې ورته واخلئ چې هغه د بیرې والا شات دی. نو هغه به تاسې د دې سره مکس کړئ او د دې نه به حلوا جوړه کړئ او دغه حلوا به تاسې هر سهار نهاره چې څه ټایم تاسې لمونځ کولو نو 3 یا 4 چمچې به دا تاسې خورئ او د دې نه بعد بیا لږ څه ورزش کوئ، نو د دې سره به ستاسې الله تعالی دا ټولې ستونزې ختمې کړي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي درته لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شیر